په دې قرآن شریف کې یو سورت دی سورت ملک ورته وایي سورت ملک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورت ملک هغه سورت دی او وایي په قرآن شریف کې د 10 آیاتونو یو سورت دی چې ورته وایي سورت الملک. دا سورت الملک چې سړی د شپې وایي د شپې دا د حدیث الفاظ دی ګوره زما د الله په ذات باندې قسم دا چې سړی د شپې وایي دا 10 آیاته وی دا با اللہ تافریدی چې تی ترسو جنت تا نہیں داخل کرے جنت تا نہیں داخل کرے دی با لگیائی شفاعت با کئی لگے یو سڑی دی او توتے دا کارو کا وی نشم اوکا اگر پوری اولخطو چی دا کار اوکا دا حدیث الفاظ دی چی صورت ملک با اللہ رب العالمین سره دا خصم لپس راغلی دی دا جګړه مطلب دا نه وي جګړه مطلب زه تاسو ته دا ویم لکه د سړیو نیازبین زوی وي نیازبین د نیازبین زوی د نیازبین زوی بعض وخت پلار پورې موږ ته پښتو کې سم وایي سم چمړه شو داسې دا ساده کنه چمړه شو کوچ نه دا کار وکړي بابا اوس بابا سره جګړه کوي د لاس نه نشي دغه اوس دا بابا په دې نه خپکیږي ولې دا د بچی سره مینه ډیره زیاته ده داغه دی بچی سره محبت ډیر زیات دی داغه دی بچی په دې بچی په دې پلار دا حق دی نو اغم اغا نیازبین تو څه چل کیه سجانا وړي زبس بچی ته چوس وینو دا قرآن شریف نیازبین دی با خپل نیازبین تو کوي الله سره بجاګه چې نه دی به باقی نو دا سورته ملک په دې الله پری دی چې ترسوې جنت ته نه داخلي دا څه سورته ده او دا قبر متعلق نه خبره کوله وره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی یو ځل رسول الله مبارک یو سفر لولیږلو وی صحابه را سریو وی چې صحابه را سریو نو یې موږ لاړو وی یو ځای کې دمه وکړه وی خیمې مو ولګولې وی چې خیمې مو ولګولې نو دی که زما د خیمې د لاندې د صورت ملک تبارک الذی آواز راته وی حیران شو وی حتی تر دې پورې چې ما ټول تبارک الذی واورېدم وی دا واقعه خوش وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لراجو ورته مې چې یا رسول الله مخاجبه منظر ولیدل عجیبه یو ناشنا منظرم دی غوغو تراوی څه چلو شو وی د قشان ناسو او دی کې د زمکه د لاندې د تبارک الذی आवाज راته رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی د حدیثو کې دی وی دقل تمریو او دقل مری په دنیا کې د تبارک الذی تلاوت کو الله دا هغه بدلا دا چې خبر کوم دی تلاوت کی او دا هغه سورته سوره دا وره دا هغه صورت رسول الله مبارک ته چې انسان بعد د سخت زید قبر د عذاب نه دا تبارک الذی سړی منی کوي دا به بچ کی د دې په ذریعہ به انسان بچ کی د تبارک الذی په وجبات دا بالکل حدیث کې راغلی دی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع سوی وی زما دا ارزو دا ارزو ول پورا کې یمرغو دا ارزو ول پورا کې د خو پیغمبر دا ارزو پورا کې زما دا ارزو دا می یو لوی په دې زړه ارمان دی دا څه وایي چې کاش چې زما د هر امتی په زړه کې سورته ملک وي دا به پورا کوي ان شاء الله د هر مرګره یاد کې کو یادونه نشه ځان له یو ولو کې شانواله یو وخت برایات کو اگشتي نشه نن سبا خو زمانه د موبایل دا دغه موبایل کې به د پلی سٹور کې ورکه سورته ملک را تبراشي وای وخت به داسې راشي چې داسې دریاد شي د رسول الله مبارک د ارزو خو پوره شي کا زما دا ارزو ده چې زما د هر امتی په زړه کې سورته ملک وي ولی دا سورته ملک هغه دی نبی علیہ السلام پر خپل امت ډیر مهربان دی ډیر زیات محبت دی وسره
چې زما امتیان د قبر د عذاب نه بچ شي. والله العظیم سورۃ ملک په دې ان شاء الله د قبر د عذاب نه بچ کی. یو هم ارشاد دغه کوله پزله کې چې تاسو نن د جمعې پر تاسو نه مو د شیشي په شیشه باندې چې څوک زما دا بیان اوري تبارک الذی دا فضائل مننو قتل ما یزب د جمعې د مرګورو نه دا عهد دا وعده علم چې دا هغه پوری به د شپې نو ود کېږي چې تر څو تبارک الذی ویل دا ما سره وعده وکړي ان شاء الله. ټول وعده وکړي لا سوچت کې ټول وعده وکړي لا سوچت کې چې تبارک الذی به هر شپه وای ان شاء الله وای به ان شاء الله کنه وعده ده کنه او د قشان د شیشې په دغه باندې چې څوک زما بیان اوري دی دا وعده چې هر شپه به تبارک الذی ان شاء الله وای.